إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تطوع خيرا فهو خير له صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترم مسلمانانو ورونو او خويندو، دغه مبارک آیت چې تلاوت شو، الله سبحانه وتعالى فرمای فمن تطوع خيرا فهو خير له. هغه څوک چې غیر د فرایض او واجباتو څخه اختیاري نیکی کوي، د نیکی کار تر سره کوي، دا دغه انسان دپاره بهتر دی، د اجر او ثواب ذریعه ده، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. نو ځکه هم دا لفظ د تطوع په دې آیت کې راغلی. نور آیتونه هم شته، هغې کې الله عز وجل فرمایي فمن تطوع خیرا فإن الله شاکر علیم. هغه څوک چې نیک کار کوي په خپل اختیار سره، غیر د هغه نیکیو څخه چې الله در باندې لازم کړی، غیر د فرایض او واجباتو څخه انسان په خپل اختیار په خپل اراده سره د نیکی کار کوي، فإن الله شاکر علیم. پس الله عز وجل چې دی هغه شکرګزار دی او علیم دی، ستاسو په نیتونو باندې، ستاسو په کار باندې خبردار دی، ستاسو عمل قبلوي، تاسو ته په هغې باندې اجر درکوي. نو ځکه هم دغه تطوع لفظ چې دی د دې معنا اضافه کاري ده، اضافه کاري، مګر هغه اضافه کاري چې موږ او تاسو ورته داوطلبانه وایو. یو انسان په خپل اراده سره په خپل قصد سره د الله څخه د اجر حاصلولو دپاره د نیکۍ کار کوي، چا مکلف کړی نه یې، مګر ګور یو انسان کومک ته اړتیا لري، کومک ورسره کوي. یو انسان فزیکي کار ته اړتیا لري، فزیکي کار ورسره کوي. یو انسان مثلا د خپل کور په ساختمان کې یو کومک ته اړتیا لري، هلته ورسره کار کوي. یو چا ته لارښوونه کوي، یو چا ته تعلیم او تربیت کوي، یو چا ته یو خط نمشته کوي. یعنی د خیر لفظ د تطوع عام دی، ټولو کارونو ته شامل دی. هر هغه کار چې ستا د هغې په سبب چاته خیر او ګټه رسیږي تطوع کې شامل دی. دغه تطوع ته په انګلیسي اصطلاح کې هم ولنټیر وایي، ولنټیر ورک یا ولنټیرلی ورک. دا ولنټیرلی ورک یا ولنټیر ورک داوطلبانه کارونه اوس وخت کې ډېرو هیوادونو کې داسې ځان ته یو رسمي بڼه نیسي. په ډېرو هیوادونو کې ځوانان، خصوصا ځوانه طبقه یا هغه کسان چې ډېر متقاعدین دي، ځکه متقاعدینو کې موږ او تاسو په ټولنه کې ډېر غټ پوهان خلک لرو، مسلکي خلک لرو، د کار خلک په هغې کې لرو، د هغو مشورو ته، د هغو تجاربو ته، د هغو لارښوونو ته ټولنه اړتیا لري، ځوانان ورته اړتیا لري. یو تعداد خو د تقاعد څخه وروسته هم خپله ګټه خلکو ته رسوي، یو تعداد تقاعد نه وروسته بیا خپل وختونه ضایع کوي. مګر اوسني ټولنې دغسې خلکو ته اړتیا لري، ځوانانو ته په یو بش کې اړتیا لري، مشرانو ته په بل بش کې اړتیا لري، چې هر سړی یو مسلک کې، یو فن کې، یو برخه کې، که هغه فزیکي دی، که فکري دی، که تیوریکي دی، یو ګټه رسولی شي باید ورسوي. حتی دلته استرالیا کې پرون هم ما یو احصایه کتله چې هغې کې وایي په استرالیا کې دا د 2020 احصایه ده چې په 2020 کال کې 41% خلکو ولنټیر کار کړی، 41% خلکو داوطلبانه کار کړی. نو 41% خلک کافي عدد ده چې یو هیواد کې، یو منطقه کې 41% خلک بې د کوم معاش نه کار کوي. نو دا د ولنټیر یا داوطلبانه کار تعریف هم چې علما کوي، هغه وایي چې دا ولنټیر یا داوطلبانه کار څه ته وایي؟ هغه خدمت یا هغه سروس چې دوی ورته وایي، که هغه خدمت دی، که هغه یو مهارت دی، که هغه یو تعلیم او تربیت دی،
که هغه هر ډول کار دی چې بل انسان یا ټولنه ورته اړتیا لري او ته مجانا وړاندې کوي، د چا څخه تنخواه نه غواړي، د چا څخه پیسې نه غواړي. یو سړی به په هفته کې 1 ساعت وخت اضافه ورکولی شي، د ټولنې خدمت کوي، د یو انسان خدمت کوي. یو انسان په هفته کې 3 ساعته دا کار کولی شي، یو انسان په هفته کې 15 ساعته کولی شي، یو انسان په میاشت کې 1 ورځ کولی شي. نو هر انسان د خپل وسع مطابق ټولنې ته مفت که چیرې خیر رسوي، د چا نه د معاش توقع نه کوي، دغه ته داوطلبانه وایي، بې د کوم اجورې نه. داوطلبي عمل مسلمانانو زمونږ او ستاسو په دین کې یو اصل دی، عبادت دی. انسان دا داوطلبي کار چې کوي د الله څخه اجر غواړي، الله ته د تقرب دپاره دا کار کوي، د عقیدې او د ایمان په اساس کوي. مګر نور خلک کوي، قوانین ورته جوړوي، ځوانان ورته تشویقوي، خلک کوي، خو هغه فقط هغه انساني اساس باندې کوي. یا به د خپل شهرت دپاره کوي، یا به د خپل هغه هیواد ښېګړې دپاره به کوي، یا یو انساني همدردي په اساس باندې به کوي، ځکه اخروي توقع د هغو نشته، د الله په امر نه کوي. مونږ او تاسو ته الله سبحانه وتعالی دغه امر کړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی. مونږ او تاسو په قرآن کې او په حدیثو کې د دې ډېر زیات مثالونه لرو. که چیرې مونږ او تاسو قرآن عظیم الشان ته وګورو، دغه 2 آیتونه خو ما تلاوت کړه، خو بیا هم یو څو مثالونه د قرآن څخه وړاندې کوم. هغه مؤمنان چې مثلا مال لري، زکات ورکوي، خو زکات نه علاوه که نور خیرات او صدقات دی کوي، اضافه دې ته تطوع وایو، هغه داوطلبانه حکم کې راځي. او الله سبحانه وتعالی د دغسې کسانو په اړه باندې فرمایي چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. مونږ تاسو ته ډوډۍ درکوو، تاسو سره مرسته کوو فقط د الله دپاره، تاسو نه د تشکرې توقع لرو، نه د مننې توقع لرو، نه تاسو نه د څه پاداش او د جزا او د اجر توقع لرو. مونږ ته هیڅ شی مه راکوئ، فقط مونږ د الله د رضایت دپاره کار کوو. همدا رقم که چیرې سوره کهف کې قرآن عظیم الشان کې مونږ او تاسو وګورو، الله سبحانه وتعالی مونږ او تاسو ته د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام قصه بیانوي. موسی علیه السلام او خضر علیه السلام قصه ډېره طولاني ده، خو زه فقط خپل د دلیل ځای درته وایم. په یو منطقه باندې تیریږي، دغه منطقه کې دې دواړه ډېر سخت وګړي، ځکه ستومانه سفر اوږد مسافري وغیره ډېر سخت وږي شوي دي. د منطقې خلکو څخه ډوډۍ غواړي چې موږ مېلمانه یو، نابلده یو، مسافر یو، موږ ته لږ ډوډۍ راکړي چې وخورو. څوک ورته څه شی نه ورکوي. کار او مزدوري هم هلته نشته چې دوی وکړي او څه شی لاسته راوړي، خپل هغه نس پې باندې موړ کړي. بالاخره موسی علیه السلام ګوري چې یو دیوال کوږ دی، چپه کېدلو حالت کې دی. موسی علیه السلام هغه دیوال جوړوي. نو ځینې مفسرین وایي چې د موسی علیه السلام په لاس باندې هغه دیوال مسح کې سیده شو. دا هم که شوی وي معجزې نه خالي نه ده، مګر موسی علیه السلام ځینې مفسرین وایي چې هغه دیوال یې ښکته کړه، بېرته هغه دیوال خښتې کېښودلې یا تیږې کېښودلې، خټه یې ورته جوړه کړه، دیوال یې معماري په اساس باندې ورته جوړ کړ. دا کافي کار او زحمت او مشقت غواړي چې ته یو دیوال بېرته جوړوي، سیده کوي. نو دغه کار دوی وکړه، بلکې خضر علیه السلام دا کار وکړه. موسی علیه السلام ورته وویل چې تا باید د خلکو نه اجوره اخیستلی وی، ځکه دوی موږ ته ډوډۍ را نه کړه، زموږ مېلمه پالنه ونه کړه، تا دیوال ورته مفت جوړ کړه. دا هماغه داوطلبانه یا تطوعي کار و چې انسان د الله د رضا دپاره کوي، د چا نه تمه او توقع نه لري، څه شی نه غواړي. نو وروسته بیا خضر علیه السلام ورته حکمت او فلسفه بیان کړ چې دغه دیوال د 2 یتیمان و او د دوی پلار پخوا نیک تیر شوی دی، وکانه ابوهما صالحه، پلار یا نیکه د دوی نیک سړی تیر شوی دی. ځینې مفسرین وایي چې د دوی وم نیک سړی تیر شوی و. او د دغه دیوال لاندې د دوی یوه خزانه وه، که چیرې دا دیوال غورځېدلی وی، خزانه ښکاره کېدله، بیا به ظالمانو خزانه اخیستله، د یتیمانو حق ضایع کېده. نو دا د یو مسافرت په حالت کې، د یو سختۍ په حالت کې خضر علیه السلام داسې یو کار کوي چې دغه مثال هم د یو داوطلبانه عمل یا تطوعي عمل یا ولنټیر چې ورته وایي، د هغې مثال علما ذکر کوي. همدا رقم بل مثال چې موږ او تاسو ته الله سبحانه وتعالی ذکر کوي، هغه هم د موسی علیه السلام دی. موسی علیه السلام وروسته د دې نه چې د مصر څخه هجرت کوي، 8 شپې ورځې تقریبا سفر کوي، د مدین منطقې ته رسیږي. داسې حالت کې هلته رسیږي چې دا 8 ورځې پای پیاده منزل کړی، وږی او تږی دی، هېڅ شی نه لري، د هستوګنې ځای نه لري، د اوسېدلو ځای نه لري، خوراک او څښاک نه لري. مګر هلته ګوري چې خلک راټول شوي دي او خپلو رمو ته اوبه ورکوي. هلته یو ساده د سان اوبه راوباسي او د اوبو آخر دی، اوبه ور اچوي، بیا د هر چا رمه اوبه څکي. هلته نوبت باندې هر چوپان یا هر شپون راځي خپل دا کار کوي.
د هغې تر څنګ یو بل اخر هم شته چې کوهی هم ورسره دی، په هغې باندې یو غټه تیږه پرته ده او دغه تیږه دا خلک نشي پورته کولی. مګر موسی علیه السلام منظر ګوري چې ټول نارینه په قطار کې نوبت ولاړ دي، یو دوه زنانه جنکیانې یو بغل ته لرې ولاړې دي. موسی علیه السلام د هغو څخه پوښتنه کوي چې تاسو ولې خپل رمو ته اوبه نه ورکوئ یا تاسو ولې نوبت کې نه یاستئ؟ دوی ورته وایي زموږ پلار سپینګری دی، عاجز دی، هغه دا کار نشي کولی چې نورو نارینهو غوندې راشي هغه هم دا کار وکړي او موږ منتظر یو تر هغه چې دا نارینه ټول خلاص شي، بیا آخره کې موږ راځو خپل رمو ته اوبه ورکوو، یا که چیرې د دوی نه کومې اوبه پاتې شي بیا هغه اوبه موږ خپل رمو ته ورکوو، ځکه جنانکیانو به دومره توانمندي نه درلودله چې اوبه وباسي. موسی علیه السلام ورځي هغه بل کوهي څخه تیږه لرې کوي، اوبه ورته راوباسي، اخر کې اچوي، د دوی رمې راغواړي، اوبه ورته ورکوي، دوی کور ته ځي. موسی علیه السلام په دومره مشقت او سختیو په داسې حالت کې هم دغه کار ورته کوي. حال دا چې موسی علیه السلام ډېر سخت ضرورتمند و، که چیرې دوی ته ویلی وی که ماته یو درهم راکوئ زه به درته اوبه راوباسم، یا که ماته نیم دینار راکوئ زه به دا کار درته وکړم، یا که ماته ډوډۍ راکوئ یا په کور کې یو شپه راکوئ زه به دا کار وکړم. ځکه انسان چې مسافر یو هېڅ څوک هم په منطقه کې نه پېژني، یو سړی منتظر وي فقط یو څوک پیدا شي چې تا سره کښېني خبرې وکړي، یو څوک یو پیاله چای درکړي درته، یو څوک در سره کښېني، یا یو څوک د میلمه درکړي، یو څوک درته شپه درکړي. نو موسی علیه السلام په همدغسې وضعیت کې و، مګر د دوی څخه هېڅ توقع ونه کړه، مګر دا چې موسی علیه السلام د الله دپاره دا کار کړی او الله عز وجل ورته ډېر نعم البدل ورکړ، ښه بدیل ورکړ. ځکه هماغه جنکیانې چې کور ته لاړې پلار ته یې قصه وکړه چې داسې یو ډېر بهادر او پهلوان شجاع او ډېر نهایت امانتدار او باحیا انسان موږ ولیده چې موږ سره دغسې یو چلند وکړه او موږ نه هېڅ شی ونه غوښته. نو د هغو پلار چې شعیب علیه السلام و بېرته دوی ولېږل چې تاسو هغه سړی ماته راوغواړئ. موسی علیه السلام هغه ته ورځي، بالاخره هغه سره خبرې کوي، یو بل سره پېژني، هغه ورته د خپل یو لور د نکاح پیشنهاد کوي، آخر یو لور سره نکاح کوي. نو ګورو چې د دغه داوطلبانه عمل په سبب باندې موسی علیه السلام هم د کور خاوند شو، هم د مېرمنې خاوند شو، هم زندگی جوړ شو، د هماغه منطقې اوسېدونکی شو. نو دا د یو داوطلباني عمل یا داوطلبي عمل یا ولنټیر چې ورته ویل کېږي د هغه یو نمونه ده چې قرآن عظیم الشان کې ذکر شوی. نو په همدغه اساس ما ابتدا کې هم وویل چې داوطلبي عمل هماغه ته وایي چې ته یو خدمت، یو سرویس، یو مهارت، یو فن، یو تعلیم و تربیت، یو فکر، یعنی د هر مجال کې چې ته کولی شې استعداد لرې د خپل قدرت مطابق، ولو که هفته کې 1 ساعت وي که 2 ساعته وي که 3 ساعته وي، یو چا ته یې وړاندې کوي بلا مقابل، د چا څخه څه شی نه غواړي. دغه د طلبه یو موږ مسلمانان دا د عقیدې په اساس کوو، نور خلک یو انساني همدردي په اساس باندې کوي، هغه د دنیا دپاره کوي، مګر موږ په دې باندې اجر اخلو ځکه موږ تاسو ته اسلامي اساسات په همدې باندې توصیه کوي. دا زموږ د دین برخه ده. همدا رقم که چیرې موږ تاسو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ژوند ته وګورو، په خپل ژوند کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغسې ډېر کارونه کړي دي چې د چا څخه به څه شی نه غوښتل مګر یو خدمت به وړاندې کوو. هغه به ډېر شاقه کارونه هم وو، ځکه خدیجة الکبرا رضی الله عنها کله چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې وحی نازله شوله او دی د غار حرا خپل کور ته راغی، لرزېده، ځکه لومړی ځل جبریل علیه السلام ګوري، وحی ورباندې لومړي ځل باندې راغلی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې یو حالت سره مخ شوی نه و، لرزېده د ډېر ویرې څخه. دا به ویلې چې زملوني زملوني، ما پټ کړی ما پټ کړی، یعنې کمپل را باندې واچوي، څه شی را باندې واچوي ګرم شم. بیا خدیجه رضی الله عنها ته ورته وایي چې لقد خشیت علی نفسی، ای خدیجه زه په خپل ځان باندې ویرېږم چې مړ نشم یا ما باندې کوم مصیبت نه وي راغلی، ځکه انساني فطرت دی همدغسې. خدیجه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صفات ورته بیانوي چې کلا والله لا یخزیک الله ابدا انک لتصل الرحم وتکسب الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. یا محمد صلی الله علیه وسلم قسم په الله تا به الله هیڅ کله خوار او ذلیل نه کړي، هیڅ چرت مه وهه، ځکه ته هغه انسان یې چې همیشه مصیبت ځپلو سره مرسته کوي، همیشه نادارو سره مرسته کوي، همیشه هغه خلکو سره چې مظلوم واقع شوي دي د هغو لاس نیسي، همیشه د خیر او ټولنیزو کارونو کې برخه اخلي. دغه ټول کارونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې کول دا په اجوره او تنخواه او معاش باندې نه کول، دا مګر داوطلبي عملو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کول. په هغه وخت اسلام خو لا خپور شوی نه و، خو د الله د رضایت دپاره د انساني همدردي په اساس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کوه. همدا رقم حتی د نبوت څخه مخکې د حجر اسود مسله مشرکانو کې چې رامنځته کېږي، خانه کعبه سیلابونو خرابه کړې وه یا سوځېدلې وه، مشرکانو غوښتل چې دا بیرته جوړه کړي، ترمیم یې کړي، خانه کعبه یې رینویشن یا ترمیم یې کړه. کله چې حجر اسود ایښودلو ته رسېږي اختلاف کوي، هره قبیله غواړي چې دا حجر اسود هغه قبیله دغه شرف حاصل کړي.
آخر فیصله کوي چې دا کار فیصله به زمونږ په منځ هغه څوک کوي چې لومړی سبا کعبې شریفې ته راننوځي. سبا سهار وختي ګوري چې لومړی کس راننوځي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ټولو چې محمد صلی الله علیه وسلم ولیدل ډېر خوشحاله شول. هذا الامین رضینا به، دا خو هماغه امانتدار انسان دی، موږ ټول په ده باندې راضي یو، هره فیصله چې دی کوي موږ ته قبول دی. مګر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیصله سره کوم وه، دوی ته یې ویل چې یو څادر راوړئ. څادر یې وراوړه، هغه یې وغوړاوه، بیا په خپل مبارک لاس باندې حجر اسود تیږه واخیستله، څادر کې کېښودله. بیا هرې قبیلې ته ویل چې د څادر د څنډې څخه ونیسي، یو قبیله دې ځای څخه، بل دې ځای څخه، بل دې ځای څخه، بل دې ځای څخه، ټولو قبایلو مشترکاً د تیږه واخیستله، کعبې دیوال ته ورسوه. هلته چې ورسېده بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې تیږه پورته کړه او دیوال کې کېښودله. دلته ګورو دغه فیصله کول په دومره حکمت سره، په دومره علم سره، په دومره یو ښه شکل سره دغه اختلاف او جنجال لرې کول او بیا په خپل لاس باندې دغه تیږه پورته کول او په دیوال کې ایښودل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کولی شو چې دې ته وایي که ما ته دومره پیسې راکوئ یا دومره مال او دولت راکوئ، زه به دا فیصله درته وکړم. هغه ټول قبایل په دې راضي وو چې هر څومره دی وغواړي ورته ورکړي. ځکه که دغه فیصله په دې شکل نه وای شوې، دا قبایلو تورې راویستل یو بل سره وژل، دا خبره هغو ته عادي وه په دې باندې، او د حجر اسود د ایښودلو شرف هر یو غوښتل چې همدغه حاصل کړي. مګر دا کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم داوطلبانه وکړ، ولنټیر تطوعي چې ورته عربي کې وایي، بې د کوم مقابل نه، بې د کوم اجورې نه. ابتدا کې هم ما نور آیتونه ولوستل. همدا رقم قرآن عظیم الشان کې مونږ او تاسو ته دمدغه داوطلبي عمل بل مثال الله عز وجل د ذوالقرنین راکوي. سوره کهف کې 15مه سپاره کې دا مثال هم شته. ذوالقرنین دا د یاجوج او ماجوج قصه ده، دا قصه هم طولاني ده، خو زه فقط د هدف ځای وایم. په یو منطقې باندې تېرېده. دغه د منطقې خلک د یاجوج او ماجوج څخه نور ډېر په عذاب شوي وو، ځکه دوی ذوالقرنین ته ویلي چې ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. یاجوج او ماجوج فساد کوي د ځمکې په سر باندې، هر ورځ د دې غرونو طرف زمونږ طرف ته راځي، زمونږ فصلونه خرابوي، زمونږ حیوانات خوري، زمونږ انسانان وژني، هر ورځ فساد کوي. ای ذوالقرنین ته حکیم انسان یې، دا کار توانمندي لرې، که موږ د خپل ټول قوم خپل مالونه سره راټول کړو تا ته درکړو، ته کولی شي چې زمونږ او د یاجوج او ماجوج ترمنځ یو دیوال جوړ کړي چې هغو نور دې خواره نه شي. على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، چې زمونږ او د هغو ترمنځ یو بند جوړ کړي، حائل فاصله جوړه کړي. ذوالقرنین که غوښتلی چې مال واخلي، دا ورته بهترین چانس و، ځکه یاجوج او ماجوج به راتل، هر ورځ فساد به کوه، انسانان به وژل، د دوی مالونه به خوړل، فصلونه به خرابول. نور خلک په هر قیمت باندې غوښتل چې دوی منع کړي. نو دغه بهترین چانس و طلایي ده، که دوی ورته ویلی وی سید د خپل د کورونو سره زر راټول کړي، ما ته راکړې، زه به دا کار وکړم درته. مګر ذوالقرنین رحمه الله څه ورته وایي؟ آتوني زبر الحدید، تاسو نور کار مه کوئ، فقط دا اوسپنې راټولې کړئ او ما ته بشري قوه راکړئ، بشري قوه، ځوانان، هغه کسان چې فزیکي کار کولی شي هغه راټول کړئ ما ته، او خپلې اوسپنې راټولې کړئ. دغه اوسپنې او دغه اوسپنه او د مس او دغه شیانې چې راواخیستل، دغه ټولې وسوځول، ذوب یې کړل، اوبه یې کړه، د ځوانانو په هغه نیروی جسمي قوت سره د هغو ترمنځ دیوال جوړ کړ، بیا یې د مس اوبه ورباندې واچول چې هغه ښه ټینګ او کلک شي. نو په دغه اساس سره هغه یاجوج او ماجوج بند شول. دا د الله لخوا یو کرامت، یو معجزه خارق العاده کار هم و، ځکه هغو الله عز وجل بیا فرمایي فما استطاعوا له نقبا، دې نه وروسته هغو ونه شو توانېدلی چې دې خواته راتېر شي یا هغه سوری کې هغه دیوال رامات کړي. نو دلته دا د ذوالقرنین مثال چې الله عز وجل موږ او تاسو ته وړاندې کوي، دا په دې معنا ده چې هغه توانمندي او هغه قوت او نیرو ته لري په داسې یو ځای کې چې خلک ورته اړتیا لري او تا ته څه شی نشي درکولی، یا که درکولی هم شي مګر بیا هم ته د هغو څخه نه غواړې د الله د رضا دپاره دا کار وکړې، تا ته به الله عز وجل ډېر زیات اجر درکړي، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. هم به د خلک نیکي یادوي، احسان به د نه هېروي، او هم به د کافي اجر د الله سبحانه وتعالی څخه اخیستلی وي. نو ځکه هم دغه تطوعي عمل یا داوطلبي عمل یا ولنټیر عمل، دا زموږ او تاسو د دین په اساساتو کې دی. او اوس هیوادونه ما ابتدا کې هم ویل چې هر هیواد کې دغه ولنټیر یا داوطلبي کارونه ځان ته رسمیت نیسي او ډېر خلک دا کار کوي. ما ابتدا کې هم ویل چې 41% استرالیا کې خلک ولنټیر کار کوي، داوطلبانه، څوک په هفته کې 1 ساعت، څوک په هفته کې 10 ساعته، څوک په هفته کې 15 ساعته، هر سړی د خپل تخصص او مسلک په مجال کې. یو سړی پښتو ژبه خلکو ته ښایي،
یو سړی د مثلا کمپیوټر چاته ورزده کوي، یو سړی د لیکولوس خلکو ته ورزده کوي، یو سړی د په یو کمپنۍ کې کار کوي، یو سړی په یو تعلیم او تربیت کې کار کوي، یو سړی په دار مسنین کې ایج کیر کې کار کوي، یو سړی په نرسنګ برخه کې کار کوي. هر سړی د خپل استعداد او د خپل توانمندۍ مطابق کار کوي. حتی موږ چې نوی راغلی و استرالیا ته شپږ میاشتې مخکې، شپږ کاله مخکې یو چېرته یو انګلیسي کورس ته زه لاړم، یو څو ورځې یو ښځه او خاوند هفته کې 2 ورځې راتلل، مفت درس به یې ورکوو، 15-15 شاګردان به ورته ناست وو، پیسې به یې نه اخیستلې. حتی د خپل کور د باغ څخه به کله کله مڼې هم راوړلې شاګردانو ته مڼې ورکول، دا هغه ارګانیک دي، زما د خپل باغ دي. نو دا دوی دپاره یو انساني کار و، مګر موږ او تاسو یې عقیدتي کوو، هم انساني پکې شامل دی، هم عقیدتي دی، اجر او ثواب الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته په دې کې راکوي. همدا رقم موږ او تاسو کله کله ګورو چې انسانان کله یو چانس ورته د تطوعي کار په پیدا شي میسر شي، مګر ځینې بیا وایي چې ما ته څه غرض یا ما سره څه ارتباط لري یا د دې کار ما ته څه ګټه ده. خپل شخصي منافع په دې کې ګورو. خو شخصي منافع صحیح ده چې په اسلام کې شته، ته به کار کوي، معاش به اخلي، خپل ژوند به برابروي، مګر کله چې ستا شخصي منفعت او ټولنیز منفعت سره تضاد پیدا کوي، ټولنیز منفعت ته به ارزښت ورکوي. ډېر وخت یو چاته یو چانس میسر شي چې فقط د ده یو خدمت هغه به په رسمیاتو چوکاټ کې وي، دی به نه کوي. ما ته څه فایده رسېږي یا ما ته څه ګټه رسېږي یا زه ولې ځان پازوم یا ما ته څه داسې الفاظ باندې خپل ځان د هغې څخه خلاصوي. حتی موږ یو وخت کې افغانستان کې ما یو مؤسسه کې کار کوو، د یو اسلامي هیواد د خوا دغه مؤسسه وه، خیریه کارونه به یې کول، کومک به یې راواستوه چې په دې مواد غذایي واخلي او مسکینانو ته تقسیم کړي. یو وخت ننګرهار ولایت کې موږ غذایي مواد واخیستل، هر ولسوالۍ ته به تلو، 200 فامیلو ته به موږ خوراکي موادو پیکیجونه ورکول چې په هغې کې به وریجې، لوبیا او بوره او غوړي او دغه شیان وو. نو زموږ طریقه کار دا و چې دغه ولسوال ته به تلو، هغه نه به مو اجازه اخیستله چې موږ په دغه ولسوالۍ کې په دغه مکتب کې دغه ځای کې خلک راټولوو، 200 فامیلو سره مرسته کوو. د هغې اجازې نه وروسته به قمندان امنیې ته ورغلو چې ته موږ ته امنیت دپاره یو څو نفر راکړه چې ګډوډي پیدا نه شي. تاسو باور وکړئ چې 3-4 ولسوالیو ته لاړو، قمندان امنیې به موږ نه پرېښودلو چې دا تقسیم کړو. نو لومړی سوال به د هغه هم دا وه چې ما ته څه فایده رسېږي، زما برخه په دې کې څومره وي. حتی د یو ولسوالۍ نوم یې نه اخلم چې دغه ولسوالۍ ځینې خلک دلته شته، هغه ولسوال خو موږ ته ډېر تهدیدامیز الفاظ وکړل، دغه مواد ما ته تقسیم کړئ، نور تاسو خلاص یاستئ، او که ماته یې نه راکوئ بیا تاسو هم نشئ کولی. یعنې مواد د بل چا، تقسیم د بل چا، فقط د امنیت دپاره چې ستا رسمي وظیفه ده، بیا یې هم خلک نه کوي، خپل شخصي منفعت په هغې کې لټوي. نو همدغسې هېوادونو کې هم ډېر انسانان موږ تاسو اوس ټولنه کې لرو چې کولی شي یو چا ته ګټه ورسوي. ښه کافي وختونه لرو، مګر د خپل وخت نه خپل ځان دپاره ګټه اخلو، نه بل چا دپاره ګټه رسوو. اوس موږ تاسو الحمدلله په دغه ټولنه کې داسې استعدادونه لرو چې هغه ډېر کامیاب استعدادونه دي. دغه استعدادونه نه موږ تاسو په ډېرو مختلفو مجالاتو کې، که هغه اقتصاد دی، که هغه تجارت دی، که هغه مثلا فکري برخه ده، که هغه سیاست دی، که هغه تربیت دی، که هغه کیمیا او فزیک دی، که نورې برخې دي، په هر برخه کې موږ تاسو مسلکي خلک لرو، او ډېری یې هم داسې رسمي کار او دنده هم نه لري، وخت هم لري، مګر بیا هم داسې یو تطوعي کار ته زموږ تاسو فکر نشته یا داسې یو برنامې نه لرو موږ تاسو، خو دا نور خلک لري. نو که داسې یو منظمه برنامه موږ تاسو دلته هم نه لرو، خو کولی شو چې نورو مراجعو سره کومک وکړو. اوس دلته مؤسسات هم شته چې هر یو دا بروشورونه زه د ورځو کې ډېر ګورم فیسبوکونو کې چې دا ولنټیري ورک خلک دا طالبانه خلک غواړي چې څوک وخت لري را دي چې موږ سره ثبت نام وکړي، هغو درته لارښوونه هم کوي، زمینه هم درته برابروي، ځای هم درته ښایي، شاګرد هم درته راولي، هغه کوم برخه کې چې کار دی ټولې مرستې در سره کوي. فقط تا نه وخت غواړي چې ته 1 ساعت یا 2 ساعته وخت ورته ورکړې. څوک ځي لایبرري کې کار کوي، څوک یو ځای بل ځای کار کوي. نو دغه زموږ تاسو په دین کې د اساساتو څخه دی چې موږ په هغې باندې اجر اخلو. همدا رقم په دې اړه باندې موږ تاسو نور احادیث هم د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم څخه لرو، لکه دا د زنانه مثال پخوا هم تکرار شوی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې یوه زنانه وه صحابیه، دا تورپوستې وه، د حبشې د اطرافو کوم ځای وه، مګر دې په ځان باندې دا لازمه کړې وه چې د مسجد خدمت به کوي، هره ورځ به بلانغه مسجد جارو کوو، مسجد به صفا کوو، لکه دلته زموږ مسجد کې هم یو تعداد دوستان دي، الله دې ورته اجر ورکړي، د مسجد خدمت به کوو. مګر دغه کار الله ته ډېر پسندېده و، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته ډېر خوښ و، خلکو به دا کار داسې کم نیوه. یو ورځ دا زنانه وفات شو، کله چې دا وفات شوله مازدیګر ماښام وخت و، صحابه دا ویې وړله دفن یې کړه، جنازه یې ورته وکړه. صحابو ته دا دومره کمه معلومه شوله چې دا نه ارزي په دې چې موږ پیغمبر ته په دغه ناوخته وخت کې غږ وکړو یا زحمت ورته ورکړو چې راشه فلانې مړه شوې. سبا چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم راغی ګوري چې هغه زنانه نشته، پوښتنه یې وکړه چې هغه فلانې زنانه چې مسجد به یې جارو کوو نن نشته.
هغه ته وویل شو چې یا رسول الله هغه وفات شوی دی او بېګا مونږ دفن کړو جنازه مو ورته وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خفه شو په دې کار باندې او بیا یې ورته وفرمیل هل اذنتموني کاش تاسو ما ته خبر را کړی وی، کاش کې زه مو خبر کړی وی. بیا یې د قبر پوښتنه وکړه چې چېرته مو دفن کړی. صحابه ورته قبر وښود، پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ د هغې په قبر باندې مونځ ورته وکړه. نو دا یو تطوعي عمل و چې دغه زنانه د الله د رضا دپاره کوه، د مسجد خدمت به یې کوه، د چا څخه اجر نه غوښته. دغه کار به کم هم نه ګڼه ځکه د الله عبادت او عبادتګاه خدمت او دا یې کوه. نو دغه د مسلمان صفت دی. همدا رقم که چېرې موږ تاسو وګورو، موږ تاسو ته الله سبحانه وتعالی په قرآن عظیم الشان کې په همدې باندې امر کوي وتعاونوا علی البر والتقوى، تاسو مرسته وکړئ، برخه واخلئ په هر هغه کار کې چې هغه د خیر کار دی، نیکی کار دی. بر د بر لفظ نیکی ته وایي، هر هغه نیکی چې هغه مشخص او معین نه وي. نیکی ځکه الله عز وجل دلته معین کړی نه ده چې ته چا سره مالی مرسته وکړې یا چا سره بدني وکړه. هر هغه کار چې ستا په تصور کې راځي چې نیک کار دی، په دې کې برخه واخله. اجازې ته اړتیا نشته، پوښتنې ته اړتیا نشته، فوراً ورشه کار وکړه، خدمت وکړه. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، مگر د بدۍ په کار کې د ګناه په کار کې پام کوئ چې چا سره مرسته ونه کړي. نه به چاته لارښوونه کوئ، نه به چاته په دې کې لارې چارې ورته ښایي، نه به فزیکي مرسته ورسره کوئ، نه به مالي مرسته کوئ. هر هغه کار چې د ګناه سبب ګرځي برخه به پکې نه اخلئ. او د نیکۍ په کار کې چې هر ډول نیکي کولی شي، که هغه په ژبه وي، که په قلم باندې وي، لارښوونه باندې وي، فزیکي وي، په هر شکل چې کولی شي برخه په دې کې واخله. نو دغه تعاونوا علی البر والتقوى موږ او تاسو ته په همدې باندې امر کوي. په هر کار کې د چا نه اجوره مه غواړه. یعنی دا په دې معنا نه چې کسب او کار به نه کوو، کسب او کار وکړه، خپل د معاش ذریعه دې برابره کړه، خو په اضافي وختونو کې چې څومره کولی شي دغه خدمتونه هم وړاندې کړه. امام حسن بصري رحمه الله فرمایي چې لأن أقضي حاجة شخص أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. کچېرې زه د یو انسان حاجت او ضرورت رفع کړم ورته، یو مسلمان مشکل کې د حاجت لري، ضرورت لري، او زه په دې توانېږم چې دغه مشکل ورته حل کړم. که زه د یو مسلمان یا د یو انسان یو حاجت یو مشکل ورته پوره کړم، دا ماته د 1000 رکعاته نفل کولو څخه بهتر دی. که ته 1000 رکعاته نفل کوې، د هغې نه دغه اجر ډېر دی چې ته د یو مسلمان یو بیګ واخلې ورته موټر کې کېدې. یو مسلمان د سړک نه نشي تېرېدلی، تا د سړک نه ورتېر کړي. یو مسلمان په یو شي نه پوهېږي، تا په هغې باندې پوه کړي. یو انسان ته د سمه لارښوونه وکړه. یعنی هر نوعه کومک چې وي، 1000 رکعاته لمونځ اجر او فضیلت نه د دغه کار اجر ډېر دی. بیا فرمایي چې ولأن أقضي حاجة شخص أحب إلي من أن أعتكف شهرين. کچېرې زه د یو انسان حاجت پوره کړم، ضرورت یې رفع کړم، دا ماته بهتر دی د دې نه چې 2 میاشتې اعتکاف وکړم. 2 میاشتو اعتکاف نه ماته د دې اجر غوره دی، دغه کار ماته غوره دی. یعنی سلف صالحین او به تابعین او به صحابه کرامو به دغه انساني کومکونو ته، انساني مرستو ته، داوطلبانه کارونو ته په دغه نورو عبادتونو باندې ارزښت ورکوه. ځکه عبادت یوازې لمونځ نه دی، عبادت یوازې روژه نه ده. موږ او تاسو د اسلام ټول فقط په دې 5 بناو کې منحصر کړی. اسلام څه شی دی؟ لمونځ او روژه او زکات او حج دی. دا خو د اسلام اساسات دي، مګر دې سره سره اسلام ډېر وسیع مفهوم لري. په اسلام کې عبادت مفهوم ډېر وسیع دی. داسې شیان په عبادت کې شامل دي چې ته تصور نشي کولی. یوازې دغه 5 شیان عبادت نه دي. موږ او تاسو یو چا چې 2 رکعته لمونځ وکړو، بس د بزرګۍ دعوې به کوي چې والله زه خو لمونځ کوم. د اسلام دین هم عبادت دی، هم معامله ده. معامله، خلکو سره اخلاق، چلند، برخورد. نو که ته په د لمونځونو کې عبادتي برخه کې ډېر په مغه لومړي او پورته درجه کې ټاپ کې هم یې، خو چې په معاملاتو کې صفر یې هېڅ شی نه یې. او که په معاملاتو کې ټاپ یې، خو عبادت دې نه وي کړی، هغه دې پرېښودلی، بیا هم صفر یې. نو دواړه سره لازم او ملزم دي، عبادت، معامله، دواړه به سره ترسره کوو. همدا رقم رسول الله صلی الله علیه و وسلم مونږ او تاسو ته همدغه داوطلبي کارونو په اړه باندې فرمایي چې د انسان په هر مفصل کې یو نیکي نوشته ده. مفاصل، دا خبره ما پخوا هم کړې، مونږ او تاسو 380 مفصله لرو بدن کې، جوینټس، یو مفصل، 2 مفصل، 3، 4، 5، داسې چې شمېر کې 380 مفصله دي په بدن کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا په هر مفصل کې یو نیکي نوشته ده، ته باید د دې نه د خیر په کار کې برخه واخلې. بیا فرمایي چې هر ورځ چې کله لمر راخیږي، که ته د 2 کسانو ترمنځ عدالت وکړې، فیصله وکړې په نیکۍ سره، تا ته دا هم صدقه ده. که چیرې یو انسان په خپل سپرلی باندې نشي ختلی، ته ورسره مرسته کوي، په ټرین کې دی، موټر کې دی، تیاره کې دی، بل چېرته دی، کومک کوي ورسره، مال ورته پورته کوي، دا هم صدقه ده. که چیرې یو چا ته لارښوونه کوي، دا هم صدقه ده. داسې ډېر شیان موږ او تاسو ته یادوي چې دا ټول په مغه صدقاتو کې دي. ځکه په داسې کارونو کې څوک د چا نه پیسې نه غواړي، اجوره نه غواړي.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې مونږ تاسو ته دا فرمایي. بیا اخر کې فرمایي چې والکلمة الطیبة صدقه. که نور هیڅ شی نشي کولی، که یو چا سره نیکې خبرې وکړي دا هم تا دپاره صدقه ده. نیکې خبرې کول دا هم صدقه ده، اجر دی په دې کې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مونږ تاسو ته فرمایي چې ما یو انسان په جنت کې ولیده یتقلب فی الجنه. یتقلب په دې معنی چې جنت کې ښکته او پورته کېده، کله دې خواته ځي کله دې خواته ځي، بس جنت نه خوندونه اخلي. جنت د میوو نه، نعمتونو نه، سیر او سیاحت نه خوند اخلي، په جنت کې ګرځي را ګرځي. نو د دغه انسان عمل چې ما وکړه چې دی په کوم عمل باندې جنت ته تللی، فقط و یوه ونه یې د لارې څخه غوسه کړې وه، یو ونه وه یا لرګی و په لاره کې چې د خلکو لاره یې بنده کړې وه، خلکو ته اذیت و، هر چا څوک به پرې تېرېدل پروا به یې نه کوله، مګر د انسان دغه ونه غوسه کړه چې د خلکو لاره جوړه شي. نو په دغه عمل باندې الله عز وجل دته جنت ورکړي. نو په همدې باندې نور اعمال قیاس دی. هر هغه اذیت چې په لاره کې وي دا د ایمان یو برخه ده چې ته لرې کړي، ولو که د کیلې پوستکی دی، ولو که یو بل ګند دی په لاره کې پروت دی، ولو که یو تیږه په لاره کې پرته ده، یو بل شی دی چې خلکو ته ضرر رسولی شي او ته یې پورته کړې د الله دپاره، دغسې اجر لري. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغسې د ولنټیر یا داوطلبي کار په اړه موږ تاسو ته فرمایي چې که چیرې قیامت هم قایمیږي او ستاسو په لاس کې یو بوټی او نیالګی وي، ویې کړه، مې پرېږده، ته یې په نیت باندې وکړه. بیا فرمایي که یو څوک یو ونه یا نیالګی کري او د دې څخه انسان ګټه اخلي یا پرنده مارغه ترې نه ګټه اخلي یا بل کوم حیوان ترې نه ګټه اخلي، ټولو کې تا ته اجر دی. دلته موږ تاسو ډېر میوهدارې ونې ګورو، خپل انسانان ترې نه خوري، اکثر خو دا طوطیان یې خوري او نور مارغان یې خوري. نو که دغه طوطي او مارغه هم دغه میوه وخوري، که یو بل انسان یې وخوري، که څوک د سوري لاندې کیني، که څوک ترې نه ګټه اخلي، هر هغه ډول ګټه چې دغه ونې څخه اخیستل کېږي تا ته په دې کې الله عز وجل اجر درکوي. دا همغه ولنټیر یا داوطلبي عمل دی، ځکه ته ترې نه ګټه نشي اخیستلی، ونه دې وکړله نور پرېږده د الله دپاره چې هر څوک ترې نه ګټه اخلي، خو دغه کار به کوې تا ته په دې کې اجر دی. او بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. هغه څوک چې د خپل ورور حاجت پوره کوي، ضرورت رفع کوي، الله به د دغه انسان ضرورتونه پوره کوي. ته چې د نورو انسانانو د حاجت او ضرورتونو مشکلاتو په فکر کې، الله عز وجل ستا د مشکلاتو په فکر کې دی، هغه به ستا مشکلات حلوي. احادیث په دغه اړه باندې نور هم ډېر دي. بیا بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الساعي علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. هغه څوک چې یتیمانو سره، کونډو سره کومک کوي، د هغو په خدمت کې کوشش کوي، نو د ده مثال داسې دی لکه یو انسان چې د ورځې روژه نیسي او د شپې قیام اللیل کوي. دومره اجر لري چې هره ورځ ته روژه نیسي او د شپې تهجد کوي، فقط یو کونډې سره، یو یتیم سره کومک کول دي. نو په همدغه اساس باندې ورونو زه د خپل خبرې ډېرې نه اوږدوم. د داوطلبانه عمل یا ولنټیر چې بیا ورته وایي، بیا تکراروم دا خبره، موږ تاسو ډېر زیات مجالات لرو په ټولنه کې، په ټولنه کې موږ تاسو استعدادات هم لرو. دلته په استرالیا کې یو تعداد کې د وخت وژنه ډېره زیاته ده، خپل وختونه وژنو، د وختونو څخه سالمه ګټه نشو اخیستلی، نه خپل ځان دپاره، نه کورنۍ دپاره، نه ټولنې دپاره. کافي وختونه ډېر موږ تاسو لرو، نو د دې څخه باید انسان ګټه واخلي، خپل د وخت یو برخه سره د نور انسانانو په خدمت کې صرف کړي. مختلف علمي برنامې، تربیتي برنامې، سیاسي برنامې، اقتصادي برنامې، هر هغه مجال کې چې ته فکر کوي چې ستا ټولنې ته، خلکو ته ګټه رسېږي، په دې کې باید انسان ګټه واخلي. داسې مسایل او ځایونه هم شته چې موږ تاسو خپل ټولنه کې خبرې کوو چې مثلا فلان ځای کې HKR دی او دلته مسلمانان دي او د غیر مسلمو د وضعیت نه خوشحاله نه دي، هلته ورته دغه زمینه نه ده برابره، دغه زمینه برابره نه ده، خو موږ تاسو بیا مسلمانان لرو چې بیکاره دي، همدغه کار کولی شي، په همدې کې مسلکي هم دي، خو یو تعداد مسلمانان که لاړ شي دغه ځای کې ولنټیر کار هم وکړي داوطلبانه، نو دغه مشکل حلېږي ورسره. یا په نورو مجالاتو کې زه د نمونه فقط مثال یادوم. نو زمونږ او تاسو په دین کې داوطلبانه عمل کافي اجر لري. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي.